بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم. قدرمندو عزتمندو مسلمانان ورونو د احساس خیریه موسسې رضاکاران نن د بېسودو ولسوالۍ ترخو اوبوکلي یو ښوونځي ته راغلي وو. دغه ښوونځی چې په یو لرې پرته سیمه کې دی، په دې کې نجونې او هلکان درس وایي. ابتدایي ښوونځی دی. موږ د یو خپل مسلمان ورور د نجونو دپاره د ژمني ټیکرو همکاري را سره کړې، هغه هم راوړي دي. خو ولې متاسفانه چې دلته راغلو او د ښوونځي حالت ګورو او د خپلو سرمایه‌دارو ورونو ورځني مصارف ګورو، د هغوی په خپل ځان باندې په هغه مصرفونه چې د ضرورت څخه اضافه دي هغه ګورو، نو افسوس په دې راځي دغه زموږ نوی نسل دی، دا زموږ د وطن آینده ده او دا زموږ هغه د مستقبل ګلان دي چې د پلارانو ترڅنګ زموږ د وطن دغه مشران چې کوم دلته شتون لري دوی ورته هیله لري. د دې ښوونځي امکانات بیخي په نشت حساب دي. د دوی د ناستې ځایونه، د دوی خیمې، د دوی درسګاهګانې، د دوی تختې، یعنې د امکاناتو په لحاظ سره ډېر زیات مشکلات لري. غږ مې په تاسو دا دی که نن ورته عباس خان د ژمي ټیکري راولېږل، نو تاسو د احساس سره همکاري وکئ. د دوی د ښوونځیو دپاره، د ټولګیو دپاره، د دریو، د دوی د قرطاسیه، د دوی د صنفونو وسایل، تدریسي وسایل، په دې کې د معارف سره همکار شئ. ان شاء الله تعالی معارف زموږ او ستاسو د ملا تیر دی چې څومره موږ کولی شو د خپل وطن تعلیمي درسګاهونه، ښوونځي، پوهنتونونه او دغه ګلان ماشومان دا چې په خپلو امکاناتو باندې ښایسته کړو او په خپلو مالي ملاتړ سره دوی تقویه کړو. ان شاء الله دا زموږ د وطن راتلونکی دی. هیله مې دا ده چې زر تر زره دغه ښوونځی چې د استادانو د وینا مطابق دلته په باراني حالت کې هیڅ د ناستې ځای نه وي چې دوی کینی، یعنې اوس د ژمي موسم دی، نو په سخته ګرمۍ کې به دوی د ښوونځي څخه یا د ټولګیو څخه څنګه استفاده وکړي. هیڅ نه سولري سیستم لري، نه پکې لري، نه اداره لري، خو بیا هم دوی د علم مینوال دي، د قلم مینوال دي، د درس مینوال دي. استادان ورته د مختلفو د لرو ساحو څخه راځي او وظیفه اجرا کوي. راځئ تعلیم او د علم دغه منبرونه او دغه ښوونځي په خپلو مالي امکاناتو باندې مضبوط کو تر څو دغه ځوانان ناهیلې نشي او د درسګاهونو دغه ادارې د علم ترڅنګ په مالي امکاناتو باندې تقویه کو. جزاکم الله خیره. یو بله غوښتنه چې دغه کلي خلقو د حاجي صاحبان د خوا هغه دا ده چې کله دغه ابتدایي ښوونځي نه هلکان فارغه شي، نو د متوسطي او د لیسې دپاره د دې څخه چې کوم ځای کې لیسه په ډېره لرې فاصله ده او د ترانسپورت امکانات نشته، نشي کولی چې دوی هغې ته لاړ شي، نو د ډېرو ماشومانو څخه بیا درس پاتې، ښوونځی ته نه پاتې. هیله مې دا ده انشاءالله چې د ابتدایي تر څنګ دوی ته متوسطه او د لیسې برخه هم تشکیل شي. جزاکم الله خیره. او انشاءالله تعالی ناهیلي کېږو به نه، موږ به خپل غږ کوو او ستاسو همکاري به دغې بیچاراو او دغې ګلالۍ ماشومان ته انشاءالله را رسو. جزاکم الله خیره واجرکم علی الله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه دمخه موږ د احساس خیریه موسسې مننه کوو چې دلته دور دراز علاقې ته راغلل او زموږ د ماشومانو یو خبرګیري وکړله او د هغوی سره یې کومک وکړه. دا چې دا ښوونځی د حضرت بلال ابتدایه چې په 1994 کې تاسیس شوی دی، تر دې دمه پورې موږ د هرې موسسې د هر بخش هغه دروازې موږ ټکولې دي، موږ سره چا مطلب کوم کومک نه دی کړی. دا لومړی ځل دی چې د احساس خیریه موسسه راځي او دلته مطلب دی چې دې مظلوم او مجبوره ولس سره مطلب کومک کوي. او دا مشکل چې دا زموږ نن سبا دوی ورونو ولیدل چې نه خیمه شته، نه مطلب دی چې کوټه شته، په سپین میدان باندې او د شنه اسمان لاندې ناست دي، تدریس کوي بیچارهګان. دومره شوق دی د خپل تدریس او د مکتب سره، او په بارانه کې او په ګرمۍ کې هیڅ امکانات نه، خو دا چې موږ مجبور یو، نو په دغه حالاتو کې موږ ناست زموږ ماشومان تدریس کوي بیچارهګان. او په اخره کې بیا هم مننه کوم د احساس خیریه موسسې څخه چې زموږ خبرې واخیسته او زموږ سره د ماشومانو سره یې مرسته وکړله. ډېر منندوی او الله تعالی دې داسې نیکو کارونو همیشه دپاره دوی له توفیق ورکړي، الله دې وس ورکړي چې د خپل مظلومانو سره کومک وکړي.